السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. نن یو ځل بیا راشد خان او نوین الحق د پاکستان سوپر لیګ کې ډېر زبردسته ولوبېدل، خو لوبه د راشد خان لوبډلې وګټل. نن د پاکستان سوپر لیګ کې د لاهور قلندرز او کویټه ګلیډیټرز لوبډلو ترمنځ لوبه ترسره سول. په دغه لوبه کې راشد خان او نوین الحق ډېر ښه ولوبېدل. راشد خان هم د خپلې لوبډلې دپاره 2 ویکټې ترلاسه کړې، نوین الحق هم د خپلې لوبډلې دپاره 2 ویکټې ترلاسه کړې. راشد خان په بیټینګ کې هم ښه وځلېدی، 21 منډې ترسره کړې. د پاکستان سوپر لیګ په 18مه لوبه کې نن د لاهور قلندرز او کویټه ګلیډیټرز لوبډلې سره مخ شوې. کویټه ګلیډیټرز لوبډلې د لوبې پچه وګټل، په خپله د توپ اچونې پرېکړه وکړه. لاهور قلندرز لوبډلې د لوبې په 19.2 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 148 منډې جوړې کړې، چې په لومړي سر کې د اوپننګ بیټسمینان ټول ناکامه سول، خو په وروستیو کې بیا سکندر رضا ډېره زبردسته بهترینه چټکه توپخانه ترسره کړل، چې د خپلې لوبډلې په ګټلو کې ډېر مهم رول ولوبوي. سکندر رضا د خپلې لوبډلې دپاره په 34 بالونو باندې 71 ناسوځېدلې منډې جوړې کړې، 8 څلوریزې، 3 شپږیزې په بیټینګ شاملې وې. ورپسې راشد خان په 20 بالونو باندې 21 منډې جوړې کړې، 1 څلوریزې، 1 شپږیزې په بیټینګ شامله وه. د کویټه ګلیډیټرز لوبډلې لپاره بیا نوین الحق په خپله لومړنۍ لوبه کې زبردسته ښایسته بالینګ ترسره کړ. په 4 اورونو کې 14 منډې ورکړې، 2 مهمې ویکټې ترلاسه کړې، او محمد نواز په 3 اورونو کې 19 منډې ورکړې، 2 ویکټې واخیستې. آصف، نسیم شاه او سمیت یوه ویکټه ترلاسه کړه. د 148 منډو هدف په تعقیب کې کویټه ګلیډیټرز لوبډلې په ټاکل شوي 60 اورونو کې د 7 لوبغاړو په سوځېدو سره یوازې 111 منډې جوړې کړې، په 12 منډو یې دغه لوبه وبایلل. د دوی لپاره ویل سمیت تر ټولو ډېرې 32 منډې جوړې کړې، کپتان سرفراز احمد 22 منډې جوړې کړې. کویټه ګلیډیټرز لوبډلې دغه لوبه هم وبایلل، چې د مخکې تګ چانس یې نور هم ختم سو. د لاهور قلندرز لوبډلې لپاره بیا ریس رو په 4 اورونو کې زبردسته ښایسته توپ اچونه ترسره کړل، 32 منډې ورکړې، 3 مهم لوبغاړي وسوځول. راشد خان په 4 اورونو کې 14 منډې ورکړې، 2 ویکټې واخیستلې، ډېر اقتصادي توپ اچونه یې ترسره کړل، چې د پاکستان سوپر لیګ په سږني پړاو کې ډېر اقتصادي توپ اچونه ترسره کړې ده، چې د اقتصادي توپ اچونکو په سر کې دی. همداسې ډیوډ ویسا په 4 اورونو کې 22 منډې ورکړې، 1 ویکټ یې واخیستل. راشد خان لوبډلې لاهور قلندرز دغه لوبه په 18 منډو وګټل. که مو دا ویډیو خوښه شوې در سره لایک کړئ، د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله په امان.